नन अमीर چې په پاکستان کې هر څه کوي آزاد دی غریب کټتو کو هغه د پاره ارڅ دی خو الحمدلله په دې غریبانو د خدای نور امر ټټنګ نور لوی چینجه په دې غریبو کې دا غریب خدای پیژندلی چې دا خزي سوټي تک دا مېندې پردي لوخي وینس دا مېندې چې د پردای جامې وینس او دا دمګې راوړې دې دمګې دې دمګي ځان نه څه جوړ کړ دا خدای پیژندلې قوم هغه خدای ظالم دی وای خدای ظالم دی خدای ته پته وکنه چې تعالی میګیا که وزر درکم ته خود خلقو سترګې خو تاسو خدای پیژندل دا غریبان دا د شنو چای غله دا د کباب او د روټۍ غله دا خدای پیژندل دلته یو دی د خره غوندې سپېږمۍ پرون ملادینو سپېږمۍ خړې وې داسې مې ورته سر وخوځول د خره سپېږمۍ دا خدای پیژندلي خدای په یاره واوره یا به مړ یم یا به ژوندی چې تاسو د اهل دنیا سجدې کول او داغي پوجا پاٹ پریخه نه او تاسو خاورس په دوربین کې ولیدا نو کمرم په قبر می راشي متیازه خاورس بنګو دغه تالی سټ بېای دغه چولی چوک بېای دغه پردی جارو کخ بېای تاسو به خدای په خپل په نو درې او نه به تاسو له خدای خاورس دا خدای پیژندل قوم دا الله نه لوی مهربان په دنیا کې بل څوک شته نو دا په مونږ یې ولې مهرباني نه ده کړې ځکه چې مونږ کې ځای نشته مونږ کې ځای نشته خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ خپل ځان وپېژنئ خپل حیثیت وپېژنئ خدای او پیژنئ د خدای رسول او پیژنئ حکومت توایم د خدای غلوی ورځ خاطرو کده د ملک تقدیر سره لوبه مکوا د دې ملک تقدیر سره لوبه مکوا دا ملک به تباہ شي دا به غرق شي آسمانی آفت به پراشي لوټه به اعلان دی بعد خدای داسې کړی نه دی نوح علیہ السلام پیغمبر پکې موجود او طوفان پر راغی لوټ اعلان دی باندې پاتې نشو اسمان د پاس نه برابرول او زمکه د لاندې نه یو ساس کې به د کوهی تور غرم را پریوتو آسمانی افات به راځي د ملک تقدیر سره لوبه مکه اهلیت ځان کې وګورئ قوم د قوم ځان کې اهلیت پیدا کړي د ملک مشرایلا د سړي د انتخاب ماده ځان کې پیدا کړي چې دا سړی زه د ملک مشر کوم د کې اهلیت هم شته او کنه سبا به د دې ملک ترجمانی کولی شي او کنه تاسو وګورئ نن څومره ورځې وشوې چې هغه عظیمې دوپړې بی بی سی باندې کړي دي او د پاکستان نه بغیر بله خبره نشته په عالم کې په شرمونو او شرمولو دا ملک په دنیا کې تاسو څه خبرې تاسو خو د میانو وروڼه یئ تالاو کې چې کوم ځای ګرځئ دغه ځای وینئ بارم نظر نه لري نن ستا ملک په دنیا کې شرمېدلی ملک او د چا د لاسه زمونږ د لاسه
زمون د لاس. نو زما عزیزانو خدای د پاره فکر د دې ملک پکار پرې جنبه مکوه. حکومت ورته قانون رئیس ته چې د الیکشن خلاف څوک کوي 3 کاله قید او پلانې څوک کوي 2 کاله قید. ما ورته وی د الیکشن خلاف څوک نه کوي، خو الیکشن هغه قوم ته کوه چې شعور خو پکې وي کنه. دا قوم د الیکشن قابل نه دی، دا قوم د دې قابل نه دی. پرون تاسو وګورئ د دې قوم چې د خلکو د ښځو او د لوڼو پکې کمی بې عزتۍ شوي دي که نه؟ نن یې په اخبار کې وګورئ د خلکو د لوڼو او د ښځو تصویرونه پکې واده د چا دی او ښځې پکې د چا وشرمېږي. یوې ښځې لس مړونه بېګا کړي، یوې ښځې 10 مړونه، ځکه چې یو سټیشن له به بوتله چې پلانې مې میړه دی، بل له به بوتله زه پلانې مې میړه دی، بل له به بوتله زه پلانې مې میړه دی. یوې ښځې 10 مړونه مزې به څوک کوي او 10 مریضه څوک شوه. په سپرې کړو شرمېږم. بیا دلته پکې صاحبه د چا لوڼه لوڼه زه به تاسو پرېږدم والله کم پرېږدم. خو په څه ما خو درته بجۍ قصه وکړه چې د پوست پرې کړه په څه شرمېږي. دا دې شرمېدلی قوم. تاسو الیکشن قابلی الیکشن ورشه امریکې کړی دی، الیکشن ورشه یورپ ممالکو کې کیږي، الیکشن ورشه د کافرو ملک تماشا وکړه. یو غوږ نه بل غوږ خبر نه، دلته الیکشن دی. دا خلک د الیکشن د دوی له توره پکار خلاص چې داسې ډېرې د دې سرونو په دې سرکو پراته. خدای پرستی که موږ د دې قابل یو چې ژوندي په دې ځمکه وګرځو. یعنی تاسو وایئ په ایمان چې نن په هره محله کې د یو سلو سر پرې کولو قابل نه دی؟ هر محله کې یو سرونه خو اوس د هغه شی. عزیزانو منځونه مه کوئ، منځونه مه. کوم سړي ښځه چې بار بربنډه ګرځي، لوڼه بربنډې ګرځي، دا سړی به د جنت بوی په سترګو نه ګوري. په دې خبره پوه شئ؟ بوی د جنت به په سترګو نه ګوري. چا چې ښځې او لوڼه بربنډې بار ګرځي په منځونو کې، منځونو کار نه مجموعاتونو ته ځي بس مزے کوي. دا وایي چې آخرت کی خبر ہے کس کو، آخرت کی خبر ہے کس کو، یا تو آرام سے گزرتی ہے. آخرت نه څوک راغلي دلته خو په آرام تیری، بس مزے کوي څه دې خواخه ده. زما عزیزانو چې د ملک مزاج داسې وي، د قوم مزاج داسې وي چې نه په 16 پوهېږي او نه په 15 پوهېږي. د دې قوم وجود چې دی هغه لعنت دی. بیا د ملک بقا او د ملک سالمیت نه پېژني، د ملک بقا نه پوهېږي، سالمیت نه پوهېږي، د ملک مفاد نه پوهېږي چې زما د ملک مفاد پسې کې دی. دا قوم نه دی. نن په پاکستان کې وګورئ د ملک د مفاد خوب هیڅوک نه ګوري سوا د خپلې ښځې او د خپل کور د مفاد.